وای دا ونه سندره ده تاسو به لیدلي اخسري منګی او منګوټی او یقین پالاو کې چې په دې اخسري منګي باندې ما لس ملکونه وکاتل دوبۍ الین شارجه مسقط یونان قطر اترنده پورې دا ټول علاقې ما وکتې کدا اخسري منګی ما ویلې نه وې نو خدا کې زه چا درونټې لمبورې وې نو ما ته ایوارډ په شینوارو باندې میلاو یو زه په خپلم شینوار یم یو ځکه واده و د سارندوال صاحب د زوی واده و یو ځای په سړی راغی ما ته کېنه مړه وروره وایي ستاسو دا شینوارو کې ډېره سادګي ده نو ما ورته وویله چې په پاکستان او په افغانستان کې د وړو کاتی راغله وړه غیب شو اول زمونږ شینوار یې لاړو پاکستان ته اول ته یې د مړي تابوت واخیستو او په تابوت کې 4 بوجۍ وړۍ واچوله اوس تورخام کې را روان دی او تابوت یې په لاسګاډي کې اچولی نو خاصدار ورته وایي دا تشه ده نو دا ورته تشه ده خلا ده بیخو باسه خو مړی ده که نه مړی ده تابوت کې نور تشی نو هغه ورته دا څنګه مړی دی چې نه د خپل خپلوان شته نه د یار دوست او ځان له تابوت یې را په مخه کړی دی وایي په دې مړي باندې زما شک دی زموږ شینواره دې ته راشه ویې ګوره پلار غولیا صاحب چې تابوت یې څنګه خلاص کړی دی هغه خو ټول د وړو نه بار و نو دا خاصدار ورته وایي چې وروره تا خو وړه را بار کړي دي او ته وایې چې مړی دی نو زمونږ شینوار یې ورته وایي خلا او دې سپارې کلام چې ما ورکې مړی اچولاو خو چې اوس خلا یې پاک دوړه کړه ده نو تشه وکړه بابوشه نو لږ شان لاسونو پکار دی چې داسې لکه مستي جوړه شي علامه آباد او کامیاب لره تعلیم په دنیا کې ډېر ښه شی دی تعلیم ما وختي د تعلیم باره کې خبره کوله دا خبره لږ توجه سره واورئ چې تاسو به خوشحاله شئ وبه هم خاندئ او مشران هم را روان دي بیا به دغه شان آغاز کېږي د پروګرام زما اواز راځي سپیکرو باندې که نه مولوي صاحب موږ لاړو هالینډ ته په هالینډ کې زموږ شو وه نو ډېر کسان راغلي وو موږ سره یو جي صاحب هم تللی زموږ د شینوارو دا واقعه چې دا خبره یو ده خو واقعه پکې دوه دي نو هلته په بار ملکونو کې چې سړی ډوډۍ خوري داسې یو کشنیمو به راشي یو کتاب وي په هغې کې هر یو شی لیکل شوی د هغه شي نوم هم یو عکس هم جوړ شوی یو انګریز هم راغی او ما خپل شینوار هم دې پله ناست خو ما ته اوس دا پته نه وه چې دا زمونږ وطندار دی که نه ما به ډېر عزت قدر په هغه ورځ باندې کړی او چې بیا ما ته فرض کې پته ولګي چې زمونږ شینواری دی نو تاسو یقین په الله باندې وکړئ چې په نوم شینواری او په کابل کې زه په خپله ریاست جمهوري کې زما وظیفه ده تاسو به پېژنئ زمونږ قمرالدین شینواری هغه سره حق یم او خپل هر یو شینواري ته دا وایم چې کابل ته کله هم راغلی په ریاست پاسپورټ کې ریاست جمهوري کې او یا په وزارت دفاع کې تاسو ویزې لګوئ یا پاسپورټ جوړول غواړئ نو دغه څلورو محکمو کې زما ډېر تعلق دی په نوم شینواری د دا اعلان کړی دی چې کله هم راځئ وروره زمونږ په نوم شینواری شي چې نوم ورپورې د شینواري او دې په ریاست جمهوري کې کار یا په ریاست پاسپورټ کې او ما ورسره منډه ته روانه واله نو بیا دې باندې انکار وکړي لکه زما د خبرې دا مطلب دی چې اوس په هالینډ کې ناست وو زه هم خپل شینواری ما سره ناست وو دې خوا یو انګریز ناست وو نو انګریز هغه هوټل والا ته وایي چې اسکیوز می سینفکس پراپ ان د ورلد از ان د چکن نو صاحب هغلی انګریزي کې ورته ویلي ما لږ شرک راوړه زمونږ دا شینواری ناست وو دا په دغه نه پوهېدو دا چې بار بار وایم چې تعلیم ښه شی دی ده به خوار تعلیم نه و کړی ده چې دا کشنیمو وکړه ته په نوم باندې نه پوهېدو الوګانو نه کر خطا وکړه الوګانو نه کر خطا وکړه صاحبه دلې الوګان راوړه انګریز چرګ وخوړو زمونږ شینواري الوګان وخوړه کله چې انګریز چرګ خلاص کړو زمونږ شینواري الوګان خلاص کړو نو هغه انګریز ورته پلیز اګین چې موږ له نور راوړه نو زمونږ د شینواري سوچ وکړ چې دا اګین به دې چرګ ته وایي نو دا ورته چې مالم اګین نو صاحب دلې بیا الوګان راوړه چې دلې الوګان راوړه زمونږ شینواری راپاسېد او دا هوټل والی دی مرۍ نه ونیول وایي چې خلا ده بیخو بسه ته د هغې اګین ته وګوره زما اګین ته وګوره نو صاحب دا صرف د تعلیم وجه وه بل د تعلیم باره کې مې خبره کوله موږ په هالینډ کې ډوډۍ وخوړه صاحبه نو موږ باندې دا غوښه ډېره خوږه ولګېده نو ما هغه د هوټل والا نه پوښتنه وکړه ما وروره دا غوښه د څه شي وه نو هغه زما په خبره باندې نه پوهېدو بیا مې دا غوښه داسې راونیوله او په انګلیش کې مې ورته وویل مال اسکیوز می یوز ګیم پراپر د ولې سکن د چکن نو ما ته وویل نو 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 نو
بیا مې ورته په عربۍ کې وویل چې دا غوښه څه شي وعمل على هذه المشكلات وحمد عيال على په دې باندې پوه نه شو په خدای یقین وکړه په پښې زبان کې مې ورته ویل په پښې زبان کې مالې به پوری موړي هي په ګودینی یې مولا په دې باندې صاحب پوه نه شو نو صاحب ما زړه کې سوچ وکړ چې دا خو په یو ژبه باندې نه پوهېږي راشه په خوله باندې اوازونه وکړه اوس مې غوښه نیولې ده ما ورته ویل چې مال د چرګ غوښه ده وایي نه بیا مې ورته بل اواز وکړ چې اما نه وایي دا هم نه ضروره نو یو شلو ژبو کې مې ورته ویل سړی نه پوهېدو اخره کې کینې نه مې ورته ویل غوښه مې زوړنده کړې ما ورته ما ته یس مال کور دې وران چې په موږ دې سپي غوښه وخوړه نو صاحب دا د تعلیم وجه وه الله دې تاسو خوشحاله بل